مهرنګ بلوڅ په ټول بلوچستان کې د کاربندیز او لاریونونو اعلان وکړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د بلوڅانو د غورځنګ مشر مهرنګ بلوڅ ویلي چې نن سه شنبه د زمري نه هم په ټول بلوچستان کې کاربندیز وي او خلک د لاریونونو ته راووځي. هغه وایي چې د بلوچستان پر قانون او زیرمو نورو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. له تېرو څو ورځو راهیسې د بلوڅو غورځنګ د بلوچستان په ګوادر ښار کې د پرلط لپاره اعلان کړی او زرګونه بلوڅان د ګډون لپاره د لاریونونو په بڼه ور روان وو. د بلوڅو غورځنګ وایي پوځ د لاریونو د ګډوډولو لپاره له زور څخه کار اخیستی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې ډېر لاریون کوونکي ټپیان کړي دي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي په ګوادر ښار کې پر امنیتي ځواکونو د لاریون کوونکو په برید کې یو عسکر وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ بلوڅ لاریون کوونکو له تېرو څو ورځو راهیسې په ګوادر ښار کې لاریون او پرلطه کړی او لویې لارې تړلې دي. دوی د خپل غورځنګ د هغو غړو د خلاصون غوښتونکي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه غورځنګ وایي چې د بلوچستان پر قانون او زیرمو نورو ته د واک اجازه نه ورکوي او د هر څه د بلوڅو حق دی. دغه لاریون کوونکي وایي چې پاکستاني پوځ یې د حق غوښتنې سوله ییز لاریون په زوره تاوتریخوالي ته باسي. د خلا رسنیو په هغو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ لاریون او پرلط ته زرګونه کسان ور روان دي او پاکستاني پوځ یې په کوتکو وهي او مخه یې نیسي او د دې ترڅنګ د هغو د موټرو ټایرونه د ټوپک په ډزو پنچروي. د پاکستان په سویل لویدیځ کې د بلوچستان ایالت چې ګوادر بندري ښار هم هلته دی له ایران او افغانستان سره ګډه پوله لري. دغه ایالت له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅو بېلتون غوښتونکو ډلو لخوا د بېلتون پالې ډګر دی چې وایي دوی د بلوچستان د بډایه قانونو د زیاتې برخې لپاره جګړه کوي. په یوه تلویزیوني مرکه کې د بلوچستان عالی وزیر سرفراز بګټي دغه لاریون یوه دسیسه وبلله او ویل چې د دوی موخه دا ده چې د بهرنیو پانګوالو د یوه پلاوي مخه ونیول شي چې راتلونکې اونۍ ګوادر ته راځي. سرفراز بګټي د بلوڅو د دغو لاریونونو د مشر مهرنګ بلوڅ د نیولو امر هم کړی دی.